إني لكم د ځوان نسل فکري او عقیدتي رغون سلسلې د پراختیا او پیاوړتیا په دورشل کې دا وارچاهي ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې د مزار شریف ښار نه لسګونه کیلومتره لرې پرته ده، خو د البرز علمي او کلتوري ادارې له پامه نه ده غورځولې. د یادې ولسوالۍ بېلابېلو ښوونځیو شاوخوا 400 زده کوونکو ته د نبوي سیرت کتاب مطالعې د فرصت برابرولو وروسته اوس رقابتي ازموینه اخیستل کیږي ترڅو بریالیو کسانو ته د پام وړ ډالۍ ورکړي. دا رقابتي ازموینه چې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د چاهي ولسوالۍ پوهنې امریت سره په همغږۍ پر لاره اچول شوې وه. مسؤلین وایي موخه یې زده کوونکو لپاره د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت پیژندل، فکري او عقیدتي رغون، مطالعې ته پام راوړول او په دیني برخه کې پوهاوی دی. نو یقینا چې د سیرت النبی کتاب دغه شاګردانو ته توضیح شو چاهي په ولسوالۍ کې الحمدلله موږ داسې تکړه شاګردان لرو چې د شپږم سیم په پنځم سیم کې چې ښه د مطالعه په برابر ښه معلومات لري، کوشش کوي چې په دغه برابر باندې ښه معلومات ترلاسه کړي او دغه عقیدې په برابر ځان پوه کړي. نو د دین او د اسلام د طریقه چې پوه شي د باندې موږ ډېر خوشحاله یو افتخار کوو. دغه راز ځینې عالمان او ښوونکي په دې باور دي چې د داسې سیالیو ترسره کول د زده کوونکو پرمختګ او عامه پوهاوي لپاره اړین دي او ټولنې ته د روغ ذهنیت وړاندې کولو کې پوره رول لري. این برنامه ها برویت و انکشاف و ذهنیت و فعالیت و انکشاف وسیع شاگردان توجه زیاد داره و در پهلوی درس‌های مکاتب و درس سیرت ارزش و انگیزه زیادی داره. شاگردان آماده می سازد تا بر معنویتشان، تا بر جهان بینیشان، تا اینکه انکشاف کنه ذهنشان از دید اسلام، مطالعاتشان بهتر کنه، خوبتر کنه و شاگردان وادار می سازد تا اینکه مطالعه کنه، جستجو کنه، تحقیق کنه و مسائل مهم و مسائل ارزشمند را دریابند. به ارتباط امتحان جمعی اگر بگویم، شاگردان در عموم با شوق و انگیزه بسیار هیجان آمادگی خود گرفتند به خاطر از اینکه اول نمره شوند، دوم نمره شوند. بسیار یک پروسه مفید، بسیار یک کار خوب است. د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د علمي ودې، فکري جوړښت او دیني پوهې د کچې لوړولو لپاره دغه د ازموینې سیالۍ ترسره شوه او له مسؤلینو هیله لري چې دا ډول د ازموینې سیالۍ دې لا زیاتې کړي. تقریبا 15 شپې یا 12 شپې شاوخوا موږ دا لوستی دی. الحمدلله موږ ښه اطمینان لرو دا مو ټول یاد کړی، ښه په شوق راغلي امتحان ته، ښه په شوق آمادګي مو ورته نیولې. موږ دا امید لرو چې شاید په دې امتحان کې کامیابه شو، لوړې نمرې لاسته راوړو. نو موږ راغلي د امتحان آمادګي دپاره نن ورځ امتحان دی په دې ولسوالۍ کې، موږ تاسو ته امتحان ورکوو او موږ دغه غواړو دغه سیالي چې دا سیالي چا فیل کړي دی دو څخه غوښتنه ده چې دا کوم سیالي نورې هم موږ ته زیاتې کړي، ځکه په دې سره موږ ته لا مزید علم نور هم نصیب کیږي. په دې سیالیو سره موږ مطالعه هم جاري کیږي، نور هم موږ ته علم کې پرمختګ راځي. دا کتاب چې موږ ته رالیږل شوی ده نو موږ دې نه ډېر پام او ډېر خوند اخیستی ده او دوی نه موږ غواړو چې دا رقم ته نور کتابونه او نورې لیکنې موږ ته راکړي چې موږ هغوی نه خوند واخلو، پند واخلو. او همدا رقم ته موږ نن راغلي دلته جلسې نیول شوې ده د هر مکتبو لیسې نه راغلي دي شاګردان. موږ غواړو چې دا رقم ته نور هم دوی نه موږ سره همکاري وکړي، دا رقم کتابونه او ځینې موږ ته راکړي، موږ علم او د هغه سره دوی سره زیات شي. دې سره یو ځل بیا د تیر په څیر د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا زده کوونکو ته د ازموینې سیالۍ جوړه شوې وه چې راتلونکو څو ورځو کې به د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي کسان اعلان او په بېلابېلو ډالۍ ونازول شي.